بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه مې ومنئ ملګرو. نن در سره د منطق د لړۍ یوه نوې موضوع باندې خبرې کول غواړم. د منطق دوه قسمونه دي، یو استخراجي منطق دی او بل استقرائي منطق دی. دا چې موږ تر اوسه پورې څه لوستل، دا کومې خبرې چې ما وکړې دا د استخراجي منطق په اړه وي. نن به در سره د استقرائي منطق لکه انډکټیو لاجیک، ساینټیفیک لاجیک هم وایي ورته، دا ساینسونه ټول په دغه اساس ولاړ دي. نن به د دې په اړه در سره خبرې کوم. هیله ده خوښې به مو شي. ډیډکټیو لاجیک یا استخراجي منطق چې کوم ده، دا موږ د کل نه جز ته راځو پکې. دا په ډیډکټیو لاجیک کې او په انډکټیو لاجیک کې چې کوم دی، د دې سرچپه مونږ د جز نه کل ته ځو. لکه ټول کارغان تور دي، دا یو عمومي قضیه ده. د ټولو کارغانو په اړه ما یو خبره وکړه، دا کل دی. اوس جیم یو کارغه دی، جیم یو جز دی، د دې کل یو جز دی جیم. نو دا کل په اړه ما قضیه کې ویلی و چې ټول کارغان تور دي. جیم یو کارغه دی، دی جز دی، نو جیم به حتما تور وي. دغه ډیډکټیو لاجیک دی، دا استخراج دی، استخراجي منطق دی ته وایو. دا مونږ د کل نه یو جز ترلاسه کړو. اوس د جز نه کل ته ځم. ما یو کارغه ومې لیدو چې هغه تور دی، دویم کارغه مې ولیدو چې تور دی، دریم مې ولیدو، څلورم مې ولیدو، پنځم مې ولیدو، 500 مې ولیدو، 500 مې ولیدو. په لکونو کارغان ما وکتل، مشاهده مې کړل او تجربه مې کړل. د مشاهدې او د تجربې په اساس ما یو کارغه لکه یو جز ما ولیدو چې تور و. نو ما یو عمومي نتیجه ترلاسه کړه. بیا د جز نه کل ته لاړم چې چونکې دومره زره، دومره لکه یا دونه اربه کارغان ما مشاهده کړل، هغه ټول تور و، ځکه ټول کارغان تور دي. دا ما یو عمومي نتیجه ترلاسه کړه. دغه استقرائي منطق دی، دا استقرا ده، دا استقرائي منطق دی. استخراجي منطق او استقرائي منطق کې دغه فرق دی. هیله د پدې به پوه شوي یئ. اوس چې دا کوم څه مونږ تر اوسه پورې ولوستل، دا استخراجي منطق کې. او استخراجي منطق کې مونږ سیلوجیزم چې ولوستو، هغې کې دا لوستي وو فارم، د سوري بڼه ده. دا د یو دلیل سوري بڼه ده، د دې شکل، د دې فارم چې سم وي، نو دا دلیل به سم وي. مثلا زه یو دلیل لیکم چې ټول غوایان به مري، ټول غوایان به مري. جیم یو غوایه دی، ځکه جیم به مري. دا نتیجه سمه ده. اوس زه دا بل رقم لیکم چې ټول غوایان الوزي، وزرې لري. ټول غوایان وزرې لري او الوزي. جیم یو غوایه دی او جیم هم وزرې لري او الوزي. اوس په سوري بڼه دا دلیل هم سم دی، ځکه راغلی خو هغه فارم کې دی. سیلوجیزم کې چې هر څه راغلل په هغه بڼه، هغه به سم وي. لکه د دې شکل د سم دلیل دی، خو دې کې دننه چې کم ماده پرته ده، کم مواد پراته دي، هغه ناسم دي. مونږ یو غوایان مونږ کله مشاهده کړي چې الوزي؟ نه الوزي. یو غوایه مونږ نه دی لیدلی چې هغه الوزي، ځکه دا دلیل دننه خپل ذات کې دننه حقیقت نه لري. ټول کارغان تور دي، دا ما رښتیا ومنله. جیم یو کارغه دی، نو جیم به حتما تور وي.
هغه اوله قضیه ما رښتیا منلې ده ځکه د دې دویمې قضیې په اساس زه دغه نتیجه ترلاسه کوم. دې کې دغه قضیه به زه څنګه رښتیا ومنم چې ټول غوایان الوزي خو ټول کارغان الوزي غوایان خو نه الوزي. ښه اوس دې کې دننه رښتیا نشته د رښتینولۍ ماده نشته پکې. دې کې دننه هغه څه نشته چې څه په دې جمله کې بیان شوي دي. نو د دې تصدیق کول د دلیل ته شکل ورکول دا د ډیډکټیو لاجیک کار دی دا د استخراجي منطق کار دی او دغه دلیل کې دننه بیا مادي بڼه د دې مادي بڼه قتل لیدل چې مادي بڼه باندې دا سم دی که نه دی د دې مادي بڼه سمه ده که نه ده. دغه مادي بڼې ته مونږه استقرائي منطق کې پام کوو. د استخراجي منطق چې کومې قضیې دي دغه عمومي قضیې او دغه جزئي قضیې دې کې دننه د رښتینولي څونه ده او څونه نه ده دا مونږ ته استقرائي منطق را زده کوي راښایي راته را ثابتوي راته. منطق چې کوم دی دا په دوو برخو کې دی. یو په استخراجي برخه کې چې هغې کې مونږ فارمز ګورو لکه دلیل باید په دې فارم کې ولیکلی شي په دې شکل کې چې دلیل ولیکلی شي یا به سم راځي. خو دې لیکلي دلیل کې مونږ ګڼو چې دغه شی سم دی لکه مونږ یې سم ګڼو چې تر کومه ناسم نه ثابت شوی تر هغې مونږ سم ګڼو. استقرائي منطق فارم سره لکه دا مرسته کوي چې فارم ته وایي چې تا کې دننه دا کمې قضیې دي د قضیو کې دننه رښتینولي څومره ده. دغه د استقرائي منطق کار دی. دغه استقرائي منطق مونږ ته د قضیو رښتینولي را معلوموي. اوس دا یو شمار دی 2 3 دا بل شمار دی 4 دا بل شمار دی. اوس دا د دې شمار فارم دی صرف لکه زه ویم 4 دا د دې 4 لکه ډیډکټیو لاجیک کې د دې یو شکل دی د دې سوري بڼه ده. اوس د دې مادي بڼه څه ده؟ مادي بڼه دا ده چې $4 نه 4 ملګري نه 4 کتابونه نه 4 کورونه. اوس د دې 4 هندسه کې زه څه اچوم لکه دا هیله ده پوه شوي به یې په دې مثال دی کې دننه معنی چې کومې دي دی کې دننه میټیریل دی کې دننه میټیریل چې کوم دی هغه د دې مادي بڼه ده او د دې دا شکل چې کوم دی د دې سوري بڼه ده د دې شکلي بڼه ده سور شکل ته وایي. دغه رقم د یو دلیل سوري بڼه مونږ په ډیډکټیو منطق کې په ډیډکټیو لاجیک کې ګورو او دغه دلیل مادي بڼه مونږ په انډکټیو لاجیک کې ګورو. دا بورډ رانوم. عمومي خلک دغه ګمان کوي او رښتیا ګمان کوي چې دا ډیډکټیو منطق کوم دی دا زوړ منطق دی او دا انډکټیو منطق چونکې ساینسي منطق دی نو ساینس نوی سیز دی موږ سره دا نوی منطق دی. رښتیا هم ده لکه ارسطو موږ ته دغه ډیډکټیو لاجیک د هغه ځای نه موږ ترلاسه کړی دی یا مکتبیان چې کوم د هغه زمانې منطق دی استخراجي منطق چې کوم دی او استقرائي منطق نوی منطق دی ساینسي منطق دی چې ساینس رامنځته شو دی کې لوی نامې چې کومې دي فرانسیس بیکن دی بیا جان سټارټ میل دی کې ډېره لویه نامه ده. د نیوټن چې کوم منطق دی لکه هغه خو ساینسدان و خو هغه ساینس په کوم اساس راټول کړی لکه دغلته موږ ته د منطق څه
قوانین ترلاسه کیږي په هغې به بیا انشاءالله څه وخت کې خبره وکړو. دغه د ارسطو د کتاب نامه وه آرګینن ابزار د ژباړه ده. د نوي منطق یا د استقرائي منطق بابا چې موږ ورته وایو هغه فرانسیس بیکن دی. بیکن یو کتاب ولیکلو نووم آرګینم یعنی نوي ابزار. دغه کتاب د ساینسونو په نړۍ کې داسې یو لوی انقلاب راوستو. موږ چې څونه ساینسونه مطالعه کوو دغسې دا استقرائي منطق اساس دغه کتاب ګڼل کیږي. د فرانسیس بیکن لاره یا طریقه په استقرا کې دا رقم و چې هغه ویل چې اول به د تجربې په اساس موږ د ګڼ شمار څیزونو نمونې به راواخلو په هغې به تجربې وکړو. تجربې دپاره به دا نمونې راټولې کړو. دویمه دغه نمونو له به یو ترتیب ورکړو. یو 3 جدولونه به ساز کړو، یو 3 ټیبلې به سازي کړو که نه. اول ټیبل د موجودګۍ ټیبل دی چې څه ګورو څه لټوو موږ چې دا دی کې موجوده دي که نه دي موجوده. دویم د غیر موجودګۍ. لومبی هغه ټیبل به جوړو، هغه جدول به جوړو چې کم کم څه کې څه موجود دي د نمونو کې. دویم د غیر موجودګۍ یو ټیبل به جوړ کړو چې څه نه دي موجود. او دریم ټیبل به موږ د دې جوړ کړو چې د دې هر څه به درجه بندي وکړو د شیانو چې زموږ مقصد په څه کې څومره ترلاسه شو. یوه تجربه چې موږ وکړو هغې کې زموږ یو مقصد و، هغه مقصد په کم څه کې څنګه ترلاسه شو د دې به یوه درجه بندي وکړو داسې. بیا آخر کې به داسې کوو چې د خارجولو او رد کولو په اساس به موږ یوه نتیجه ترلاسه کړو. د خارجولو یعنی دا تې ناخوا که دا تې ناخوا که دا تې ناخوا که دا باقي راټول شول. دغسې د خارجولو په اساس او د رد کولو په اساس باندې به موږ یوه نتیجه ترلاسه کړو. دغه د رد کولو او د خارجولو سیستم چې کوم دی دا وړه خبره نه وه. دې سره په ساینسونو کې یو انقلاب راغلو. فرانسیس بیکن موږ ته د استقرائي منطق یو اساس راکړو. خو استقرائي منطق چې اصلا په خپلو خپو چا ودرولو هغه جان سټورټ میل دی. زه غواړم یو بیل لیکچر د دې په دې سیستم باندې بیا تاسو سره شریک کړم. انشاءالله هغه به بیا ډېر تفصیل سره وي. اوس یوې بلې ستونزې راځم چې تر دې وړاندې ما باید بیان کړی وی، خو زه ترې نه دې پله راغلم. هغه د عمومي قضیې لکه A او E چې کومې قضیې دي دا عمومي قضیې دي. دا به زه په استقرا کې ثابتوم څنګه. بیا مې هیره نشي دغه یوه خبره بله هم کوم. دا استقرائي منطق ټیک ده، سمه ده، لکه مونږ د نوې زمانې او د فرانس بیکن او د نیوټن او د جان سټورټ میل په اساس ګڼو. خو د دې یو څه اثرات مونږ ته په آرګینن کې هم ښکاري. لکه د ارسطو چې کوم کتاب و هغې کې هم هغه استقرا نه انکار نه دی کړی. هغه لکه رښتینولي خو اساسي شی دی. خو دغه د عمومي قضیو په اړه هغه څه نه دي ویلي. دغسې لکه هغه دا ټول ټکې لکه ټول په دې معنی چې د یو مکتب ټول استادان قابل دي. مقصد دغسې یوه قضیه چې هغې کې د ټولو شمار لږ وي معلومېدی شي. هغه بیا په سیلوجیزم کې یعنی قیاس کې د هغې یوه بڼه مونږ ته تر نظره کېږي. قیاس کې هغې استقرا کړې ده. بیا هغې ته یې قیاسي شکل ورکړی. مقصد یو مکتب کې 15 استادان دي. دې 15 استادانو کې هر یو استاد چې کوم دی هغه
قابل دی ځکه د مکتب ټول استادان قابل دي دا رقم هغه یو سیلوجزم په شکل کې هغه خپل استقرا موږ ته راوړاندې کړې ده یو مکتب کې 10 استادان دي د په تجربه او په مشاهده دا یو استاد هم قابل دی دا دویم هم دریم هم څلورم هم پنځم هم دا 10 واړه استادان چې کوم دي دا قابل دي ځکه چې څونه استادان دي د مکتب کې هغه ټول استادان قابل دي دغه یو استقرائي بڼه ده دغه د دلیل خو استقرا کې لویه ستونزه چې ده لکه دا عمومي قضیه ثابتول چې د دې کلي دا ټول خلک په پښتو پوهیږي دا قضیه ثابتول اسانه ده خو د کلي یو کس تجربه کړه معلومه به شي چې ټول پوهیږي که نه پوهیږي یا به دروغ وي یا به رښتیا وي سمه به وي دا قضیه یا به ناسمه وي اوس زه وایم چې ټول انسانان به مري قضیه ده اوس ټول انسانان مري ټول انسانان فانی دي دا یو قضیه ده ټول انسانان فانی دي اوس دې وخت کې نړۍ کې چې څونه انسانان دي دې ټولو ته باید زه انتظار وکړم چې یو پکې مړ شي بیا به زه ووایم چې او ټول انسانان فانی دي بیا چې زه مړ شم پکې لکه زه خو هم انسان یم زما یو مصره ده چې زه به هم پکې راتلم چې انسان مې یادولو خو بیا چې ټول انسانان فانی دي دې کې چې کم پیدا شوي دي هغه هم ټول مړه شوي دي او چې کم راتلونکي وخت کې راځي پیدا کیږي به هغه به هم فانی وي لکه ټولو کې خو ټول راځي بیا که نه نو زه خپل دور کې هم ټول انسانان نشم ثابتولی زه به په تاریخ کې څنګه ثابتوم زه به په راتلونکي وخت کې څنګه ثابتوم ځکه ووایم چې ټول کارغان تور وي ټول کارغان تور وي نو زه به کم کارغه ګورم زه به د کمې زمانې کارغه ګورم هغه کارغان چې لا نه دي پیدا شوي لکه 100 کاله پس به پیدا کیږي زه کم دلیل لرم چې دوی به هم تور وي دغه لویه ستونزه ده په استقرا کې موږ ټوپ وهو دغسې او د دلیل تقاضا دا ده چې زه څونه غړي یاد کم باید هغه ټول غړي په هغه نتیجه ورسي که هغې کې یو مثال هم داسې ثابت شو چې هغه نتیجه نه ترلاسه کوي نو دا دلیل سم نه دی ځکه په استقرا کې موږ ټوپ وهو یو ډېر لوی ټوپ وهو دی کې دې ته انډکټیو لیپ وایي انډکټیو لیپ یعنی استقرایي ټوپ زه د خپل حال نه ماضي تم ټوپ کما مستقبل تم ټوپ کما زه یو لویه دعوا وکړم چې هغه دعوا ما په سیر کې لا پوڼه هم نه ده ریښلې لا ما هغه پښتو کې یو متل دی موټی له خرواره دغه حساب باندې زه روان یم لکه هغه د کم څه بورې لکه د وریجو بورې مونږ ګورو نو په هغه ورکوټي بمبو کې تېنه لږې غونډې وریجې راواخلې ویې ګوري چې بس ټولې دغسې دي دغه اندازه ده دغه حقیقت نه دی اندازه ده دغه رنګ په استقرا کې هم صرف اندازې دي خو مونږ ګورو په طبیعت کې 2 قوانین داسې دي چې د هغې په اساس مونږ استقرا طرف ته ورتللی شو یو دی د طبعي ورتوالي قانون د دې قانون مطابق چې زه په کومو شرایطو کومه نتیجه ترلاسه کړم بیا هم په اکو شرایطو هم هغه نتیجه ترلاسه کیږي لکه دا طبیعت کې شته چې په کومو شرایطو کومه نتیجه ترلاسه شي په هغه شرایطو همدغسې همکه نتیجه بیا ترلاسه کیږي یو دا قانون ما سره مرسته کوي بل یو قانون دی چې د هرې نتیجې یو سبب وي هر نتیجه یو سبب لري دا دویم قانون دی یو د طبیعي ورتوالي قانون دی بل طبیعت کې دغه قانون دی چې د هرې نتیجې یو سبب وي دغه 2 قوانین ما سره ډیره لویه مرسته کوي او د دې په اساس
نالیدلي شیان د هغې وړاندوینه کوم او په دې باور یې کوم چې دغه به همدغه سي چې دا کم اصول ما وموندل په دې اصولو باندې چې اوس څه کېږي سبا به همدغسې کېږي بل سبا به همدغسې کېږي بل سبا به همدغسې کېږي خو بیا هم زه په سلو کې سل یقین نه لرم چې دغسې به کېږي بس دغه د طبعي ورتوالي قانون او د نتیجې او د سبب دغه قانون چې کوم دی کازیشن دا ما سره دوه لوی اساسونه دي چې په دې باندې زه استقرائي منطق مخ په وړاندې بیایم په استقرائي منطق کې ډېر شیان دي نور هم ډېر موضوعات دي پکې وخت سره سره به انشاءالله په هغه ټولو موضوعاتو خبرې کوم در سره تش په دې لیکچر اکتفا مه کوئ یو څه مطالعه هم ورسره پیل کوئ یو څه کتابونه ولولئ د منطق او زما لږه اصلاح هم کوئ لږ هغه ملګري چې منطق یې زده دی لږ په تنقیدي نظر دغه شیان لولئ که کومه تېروتنه کېږي معنا کوم څه مې د فکر وځي راته رایادوئ داسې راتلونکو نورو لیکچرونو کې به بیا پرې خبرې کوم او کوم څه مې چې رانه پاتې وي لکه راته یې وایي که زما نه یې زده بیا به یې ګورم ورپسې زه به لږه مطالعه ورپسې کوم داسې لږه زما اصلاح هم کوئ او دا تعارف دی د منطق نو دا بس نه دی مقصد دا یوه لاره د تاسو په اول قدم کې خو بس روان شئ اوس د دې حد او حساب نشته په لوی الله هم سپارمه ما ته هم دعا کوئ د الله په امان